بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو او لیدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 10 اکتوبر کال 2015 چې جمعة المبارک سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې زما خبرونه په ډیر خواشینی خبرونه دي او د افغانستان کې په حساب غمزپلی افغانستان کې یو ځل بیا د دښمنانو د لاس وهنې او د حرج مرج پیدا کولو او د په حساب د انارشیزم لپاره د کار یو لاس وهنه ښودل کیږي. تاسو معلومه ده چې پرون د پنجشنبې ورځ د افغانستان کې داسې نارمل ورځ نه وه، یعنی ټول واقعیت چې وو خونین، یعنی د وینو ډک او خړوبې وو. یعنی موږ باید دا ورځ په ډیپلوماټیک او سیاسي توګه باندې لمانځلی وای، ځکه چې افغانستان خپل وزرې او خپې وغځولې. تاسو وکتل چې ماسکو فارمیټ کې د افغانستان نه ښه راغلاست ویل شو. همدارنګې په منځنۍ اسیا کې د دې ګونګسې دي چې هغوی به افغانستان په رسمیت پیژني، او همدارنګې د امیر خان متقي سفر هندوستان ته د افغانستان لپاره د ډیپلوماسۍ لپاره یو ښه او مثبت قدم دی، خو زموږ د ګاونډي لپاره دا د زغملو وړ نه دی. او نن چې په افغانستان کې څه تیریږي تاسو همدا معلومه ده چې هغه تاته دا ښیي که ته ځې خپل ازادي اعلانوې او بل چا سره اړیکې کوې، نو زه به په تا اور بلوم او په تا به حملې کوم. په دې جمله کې تاسو ته معلومه ده چې د کابل په ښار کې پرون په 4 مهمو نقاطو کې، یعنی تیمني کې، وزیر اکبر خان کې، خیرخانه کې او شهرنو کې دلته بمي انفجارات شوي دي. او په عین حال کې د کابل ښار دننه په یو چارایي سره یو سپین لند کروزر د ډرون طیارو په ذریعه باندې هدف ګرځول شوی دی. او د ادعا پاکستان دا کړې ده چې د نورولي محسود یعنی ابو منصور عاصم چې د ټي ټي پی مشر دی، دا دوی په کابل کې وژلی دی. دا دوی ادعا کړې ده. ولې دا ویل کیږي چې دا کار د پاکستان دی؟ د هغې دلایل دا دي چې یو ورځ مخکې له ده نه د پاکستان په د پارلمان کې د وزیر دفاع خواجه آصف دا خبره په ښکاره وکړله چې که تاسو فرضاً ځکه چې په 1 د تاریخ باندې په دغه کې په کورمې ولایت کې د ډوګر په ولسوالۍ کې هلته واقع شوې وه، او 11 تنه پوځیان چې وروسته بیا هغه 14 وښودل شول، ویل شو چې 15 نور هم، او په دې کې په حساب د ډګرمن په ساویه او د میجر تورن دغې عالي رتبه نظامي افسران هم پکې وژل شوي وو. نو د دغې بابت نه دی ویلي چې موږ به خپل غچ اخلو، که دا غچ ولو که د بل چا په کور باندې ورننوتل هم وسي، او دا غچ به زموږ سخت وي. او نن موږ تاسو وکتل چې په کابل کې هم د بمي انفجارونه وشول او هم دوی په فضایي حمله په افغانستان باندې وکړه، ځکه د هغې فلمونه اخیستل شوي دي. ډرون تیاري دي د کابل په فضا باندې ګرځي، او ویل کېږي چې دغه ډرون تیارو بمونه هم غورځولي دي، او په همدې اساس باندې دوی ادعا کړې چې خپل هدف یې وهلی دی، یعنی نورولي محسود یې وژلی دی. خوشبختانه داسې خبرونه هم شته دی چې موږ وکتل چې د ټي ټي پي د خوا نه د نورولي محسود آواز نشر شو، او هغه په همدا وایي چې نن د پنجشنبې ورځ، یعنی 13 ورځ ښیي چې 9 د اکتوبر زه دا دی لګیم تاسو سره خبرې کوم. دا خبر زما د وژلو غلط دی او زه په کابل کې نه یم. یعنی دا ښیي چې دی په کابل کې نه دی، او بیا یو ځل مخکې پاکستان حمله کړې وه په افغانستان کې، دعوا یې کړې وه چې دوی یو په نامه د شاه محمود که شاه محمدو یو کوم دغه وژلی و، او هغه بیا ژوندی راووته، او د کورمې نه یې اواز اوچت کړ چې زه په پاکستان کې هغه اړه د ډیورند کرښې هغه اړه یم او زه ژوندی یم. نو دا لا تصدیق شوی نه ده چې نورولي محسود په دغه لند کروزر کې چې کابل کې دی په ډرون د طیارې په راکټ په ذریعه وهلی، چې دا واقعا دی دلته موجود دی او که نه و. سبا به انشاءالله دا موضوع په ښکاره شي، یعنی د جمعې په ورځ دغه نن ورځ جمعې ورځ به دا موضوع بالکل ښکاره شي. په عین حال کې موږ تاسو ګورو چې همدې پنجشنبې په ورځ باندې د افغانستان زموږ تاسو د سیاسي تحلیلګرانو د ډلې نه سلیم پیگیر ورور چې په حساب په میډیا کې او په رسنیو کې ډیر فعال دی، او د اسلامي امارت نه د انتقاداتو باوجود چې لري، هغه موږ تاسو ټول لرو،
اما په ملاتړ کوي او خبرې کوي. دا د 2 کسانو په ذریعه باندې په کابل کې حمله کیږي او دا په حساب کوشش د وژلو کیږي. دغه 2 کسان ویل کیږي چې په د 2-3 ورځو نه د سره خبرو کیو او اخر کې دی نه وخت اخیستو چې موږ غواړو ته نږدې نه وګورو او ځانونه یې داسې معرفي کړي چې دا 2 افغانان دي، ډاکټران دي، شهیدي د امریکا کاناډا نه راغلي دي او غواړي دی وګوري او د سره د کونړ د دغه متعلق مرسته راوړې ده او غواړي چې سلیم پیګیر صاحب دغه مرسته کونړ ته ورسوي. نو دا ورته بیا وخت ورکوي، دی راځي کور کې ورسره کینی، چای ورسره سکي، خبرې هم کوي. بیا دوی د پذرایي لپاره ورسره بیرون راوځي، خپل د کور نه په دې کوڅه کې ورسره قدم وهي چې کله د کوڅه کې د کور اخر یې ته رسیږي دا دوی تفنګچر وباسي او 2 ډزې سلیم پیګیر وهي چې یو ډز په سر لګیږي، یو په سټ په اورمیګ باندې لګیږي او دا بیا دفتن شفخاني ته رسول کیږي. دغه 2 کسانو یو په تخته کامیاب شوی دی، یو تن اماغه خلکو گاونډیانو نیولې دی او د امارت اسلامي دغه استخباراتو ته سپارلې دی. سلیم پیګیر اوس په کابل کې په ایمرجنسي کې بستر دی او ویل کیږي چې عملیات شوی دی، مګر د عملیات نه بعد د کوما حالت ته تللی دی او د کوما نه بعد حالت لا سرګند نه دی چې دا به کوم خواته لاړ شي، بیرته به د دې حالت نه راووځي او که دې حالت کې به دا فرضاً همداسې دوام، ځکه کوما حالت بعض وخت ډېر اوږد دوام کوي. خو عملیات دې ویلي چې موافقانه شوی دی او د دې وړلو ته بل ملک ته ضرورت نشته چې کوم لوازم هغه په کابل کې موجود او د عملیات موافقانه او درست توګه باندې شوی دی. خو په داسې د سر د مغزو کله دغه کیږي دا تاسو معلومه ده چې کسان د کوما حالت کې کوما ته ځي. نو موږ تاسو ګورو چې د امیر خان متقی سفر لا هندوستان ته شروع شوی نه دی چې پاکستان د افغانستان کې په کونړ باندې بمبارد، په کابل کې د ډرون تیارو حمله، بمونه، انفجارات، ان د دې په مقابل کې به دا موږ نه ستم لري چې موږ به دې ته په ډبو کې مټایان ګدو او مټای به ورته ورکو. ښکاره خبر ده چې د ریاکشن به ډیر زیات قوي په پاکستان کې په یو اډې باندې به حمله کیږي او د دې ریاکشن به خودل کیږي. نو دا خو بیا دی بیا وی چې د خپل راځي دې ته ترهګری نه وي، اما که اوس بل څوک ځان دفاع کوي بیا دا ترهګری ده. نو دا او بل دا چې دا لا ثابت نه ده چې نور ولی محسود دلته وو نو، ځکه چې اکثرا د کوم څوک غواړي چې وي دا موږ وژلې دي هغه هلته. نو نن په کابل کې حالت نه وو، ځکه چې څلورو دا مهم نقاط دي د کابل: تایمنی، وزیر اکبر خان، خیرخانه، شارنو، دا ډېر مهم نقاط دي. دلته انفجارات شوي دي، بیا د ډرون تیارې په ذریعه راځي، فرضاً بم اچي او هلته نفر ټارګټ کوي. دا د افغانستان لپاره ښه زیری او ښه نقطه نه ده. بیا هم ګورو چې امیر خان متقی سفر به هندوستان ته څنګه نتایج راوړي. امید دا دی چې مثبت نتایج. دا پاکستان چې دلته کوم ګلان کوي دا دې ته پاکستان ته بیرته ګلان نه راوړي، دا نور هم افغانستان او هندوستان دې ته مصمم کوي چې دا یو غټ دښمن دی، هم هندوستان ته سردرد دی، هم افغانستان ته، هم ایران ته، هم سیمې ته د څه کول په کار دي. نو په دې بابت امید دی چې دا سفر د امیر خان متقی په هندوستان کې کامیاب شي او د لاسته راوړنو نه ډک وشي او هندوستان افغانستان په رسمیت وپیژني او دوی وشي کولی افغانستان سره په حساب هر لحاظ نه مرستې وکړي، اقتصادي، د پروژو، صنعت او همدارنګه د امنیتي تړونونو په لحاظ باندې دا دغه وکړي. بیا په دې صورت سره پاکستان به لاس لږ لنډ شي. راځم د جهادي خبرونو ته. د اول خبر د امدا دی چې مخکې د تاسو ته ویلي چې پاکستان چې دا کوم یو عملیات کابل کې کړي دي، وزیر دفاع چې د ګواښ کړی و او نن خپل په هغه ټویټر کې هم دا لیکلي دي چې جشن نیولی دی چې موږ موافقانه کابل کې خپل اهداف ووهل او نورولي محسود هم اوچت کړ. دا په اساس د دغه خبر دی چې دا زه اوس تاسو ته وایم چې په 8 اکتوبر کرم ولایت د ډوګر ولسوالۍ په 2 لوړپوړو افسرانو په شمول په ځینو دغې باندې په د جوګي فوجي قلعه باندې برید وشو. د دغې برید د جواب لپاره په 8 اکتوبر باندې د دوی مرستې لپاره لویه قافله د اردو د پاکستان د کرم ولایت خواته روانه شوه. د دغې اکمالاتي کاروان ته د مخنیوي لپاره مجاهدینو یو لوی ځواک په توګه په دې باندې برید وکړ چې په دې کې د 11 تنه افسران په شمول افسرانو او عسکران ووژل شول چې د هغې نومونه دا دي: لیفټیننټ کرنل
یعنی ډګرمن راجا جنید عارف، په بعضې ځایونو کې جنید طارق لیکلي، بعض ځایونو کې جنید عارف لیکلي. نو زه اما جنید عارف فکر کوم صحیح دی. میجر طیب، نایب صوبیدار اعظم گل، نائک گل امیر، نائک عادل، لانس نائک ارشاد خان، لانس نائک تالش، لانس نائک شیرخان، سپاهی زاهد، سپاهی طفیل، سپاهی عاکف او زخمی شوی افراد نائب صوبیدار رئیس، سپاهی وقار او سپاهی سمیع الله شامل دي. د دغه لپاره پاکستان وزیر دفاع د ویلو چې موږ به په افغانستان باندې برید کوو او خپل دښمن چې چیرته هغه به د په افغانستان باندې برید وکړو. په 9 د اکتوبر خیبر ولایت باړې ولسوالۍ تیرا اکاخیلو په شیرخیل سیمه مجاهدینو په سنایپر حمله کې یو عسکر وژلی دی. په 9 د اکتوبر شمالي وزیرستان میرعلي ولسوالۍ حسوخیلو سیمه کې مجاهدینو پر پوځي پوسته برید وکړ. دا برید د پیکا او د 2 ملي متري توپ او د سنایپر په ذریعه باندې چې مالي او ځاني تلفات یې اړولي دي. په 9 د اکتوبر شمالي وزیرستان میرانشاه ولسوالۍ سپلګۍ سیمه مجاهدینو پر پوځي پوسته لاسي بمونو برید وکړ چې ځاني او مالي تلفات یې اړولي دي. 9 د اکتوبر وزیرستان جنوبي دواتویي ولسوالۍ سپین تنګي سیمه کې مجاهدینو پر پوځي پوستې برید وکړ. یو عسکر د سنایپر په ذریعه وژل شوی دی او بیا په همدې پوستې باندې د ماین په ذریعه الوزول شوې ده. یعنی کله چې په دغه عسکر باندې سنایپر حمله کړې بیا همدغه پوسته چې د دوی وه دې باندې دوی د ماین په ذریعه دا کړې ده. د پوستې ټوله الوزولې ده او په دې برید کې یو مجاهد هم جام د شهادت نوش کړی دی. 9 د اکتوبر پیښور ولایت اف آر پیښور شیرکیري ولسوالۍ حسن خیلو بازار سیمه کې مجاهدینو پر لیویز پوستې باندې او د میر صمد په بنگله کې چې د پوځیانو تمځای وو برید کړی دی. دواړه ځایونه یې تخریب کړي دي او ډیر زیات غنیمت مجاهدینو لاسته ولوېدلی دي. 9 د اکتوبر خیبر ولایت باړې ولسوالۍ شلوبر تندي سر په سیمه کې د پوځ پر پوسته لیزري برید کې مرګ ژوبله اوښتې ده. 9 د اکتوبر کوز دیر ولایت لال قلعه ولسوالۍ د کلال دیرې په سیمه کې مجاهدینو پوځ ته مایني چاودنه ورکړې ده چې درانه په مالي او ځاني تاوان یې وراړولی دی. 9 د اکتوبر جنوبي وزیرستان سرویکای ولسوالۍ ترایکۍ سیمه کې د پوځ پر کمپ د یو حفاظتي قطعې برید وشو. یو پکې هلاک شوی او 3 ژوبل شوي دي. 9 د اکتوبر جنوبي وزیرستان اعظم ورسک ولسوالۍ سرکۍ خیلو سیمه کې مجاهدینو پر پوځي پوسته برید وکړ. یو عسکر وژل شوی دی. 9 د اکتوبر ټانک ولایت ټانک خاص ولسوالۍ دیره میل په سیمه کې مجاهدینو پر پوځي پوسته سنایپر حمله کې یو عسکر هلاک کړی دی او یوه داشکۍ هم ویجاړه کړې ده. 8 د اکتوبر شمالي وزیرستان میرعلي ولسوالۍ خوشحالۍ نتاسي سیمه کې د پوځ پر اکمالاتي قافلې برید وشو چې مالي او ځاني تلفات اړولي دي. په 8 د اکتوبر بن ولایت بکاخیل ولسوالۍ سپین تنګي سیمه کې سنایپري برید کې یو عسکر وژل شوی دی. په 8 د اکتوبر اورګزو ولایت کلایي ولسوالۍ شیرین دارۍ سیمه کې مجاهدینو پر پوستې برید وکړ. یو عسکر وژل شوی دی. په 8 د اکتوبر کرم ولایت ډوګر ولسوالۍ چې دا برید یعنی یو ورځ مخکې په 9 تاریخ شوی د دې په ترڅ کې 15 نور عسکر هم وژل شوي وو. یعنی دوی دا وایي چې د کم جریان چې موږ تاسو ته وویل چې په 9 تاریخ باندې هغه برید چې شوی و چې 11 افسران پکې مړه وو، دوی وایي چې 15 نور هم بیا مړه شوي وو چې مجموعاً د هغې تعداد 14 ته رسیږي. په 8 د اکتوبر باجوړ ولایت لوی ماموند ولسوالۍ ملنګۍ سیمه کې مجاهدینو پر پوځي پوسته برید وکړ. یو عسکر وژل شوی دی. دا و د نن ورځې زموږ خبرونه او سیاسي تبصرې او خواشینې حالات چې په افغانستان باندې برید شوی دی. تاسو سره مې شریک کړه. تر بل برنامې تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ.